وترش ترم سحار گل علماء نړۍ ته ښایي حاکلار گل علماء وترش ترم سحار گل علماء د ژوند لار زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنتي میرمن ژوند خلاصوي له وحشتونو د جهالت له تورتمو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنتي میرمن. درنو اوریدونکو، امام بخاري رحمه الله په کتاب ادب المفرد کې د ام المؤمنین حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها په روایت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی. عن عائشة رضی الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي وله حاجة فأبتأت عليه قال: يا عائشة عليك بجميل الدعاء وجوامعه. فلما انصرفت قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جميل الدعاء وجوامعه؟ قال: قولي: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها، وأسألك مما سألك به محمد، وأعوذ بك مما يعوذ منه محمد، وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. ام المؤمنین حضرت عائشې صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ له تشریف راوړ، خو کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راننوته په همدغه وخت کې ما مونځ کوه. په مانځه کې ما ډیر وخت واخیست. محمد رسول الله راته وفرمیل: ای عایشې، بهترینه او جامع دعا اختیار کړه، یعنی د مانځه نه پس چې کومه دعا غواړې نو داسې جامع او بهترینه دعا وغواړه. ام المؤمنین حضرت عایشې صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي کله چې د مانځه نه فارغه شوم نو د رسول الله نه مې پوښتنه وکړه: ای د الله رسوله، هغه کومه بهترینه او جامعه دعا ده؟ نو رسول الله راته وفرمیل چې هغه دعا دا ده: اللهم انی اسألک من الخیر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها، وأسألك مما سألك به محمد، وأعوذ بك مما يعوذ منه محمد، وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. ای الله، زه د دنیا او د آخرت د تمامو کامیابیو سوال کوم چې د هغې ماته علم وي او که نه وي، او د دنیا او د آخرت د تمامو خرابو نه پناه غواړم،
خواه که د هغې علم ماتوي او که نه وي، او ستا نه د جنت سوال کوم او د هغه قول او عمل سوال کوم چې جنت ته نږدې کوونکی وي، او د جهنم نه پناه غواړم او د هغه قول او عمل نه هم پناه غواړم چې ما جهنم ته نږدې کوي، او د هغه تمامو څیزونو سوال کوم چې د هغې سوال محمد رسول الله ستا نه کړی دی، او د هغه تمامو امورو نه پناه غواړم چې د هغې نه محمد رسول الله پناه غوښتې ده، او کومه فیصله چې ته زما دپاره کوې په هغې کې ښه والی کېږده. ګورې دا بهترینه دعا ده، دا جمیله دعا ده، دا ښایسته دعا ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یې خپلې میرمنې ام المؤمنین حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها ته ښیي. نو تاسو هم درنو خویندو او میندو که غواړئ چې الله رب العزت مو جنت ته نږدې کړي او د جهنم نه مو الله وژغوري، نو کومه دعا چې رسول الله ام المؤمنین ته ښودلې هغه یاده کړئ. د ورځې یو ځل چې تاسو ووایئ انشاء الله ستاسو لپاره بسنه او کفایت کوي. د دې پر ځای چې تاسو خپل ژوند په لهو لعب و غیبت کې تیروئ، راځئ هغه دعاګانې چې رسول الله ام المؤمنین او فاطمة الزهرا ته ښودلې دي هغه یادې کړئ، په خپل ورځني ژوند کې هغه لولئ چې الله مو د دنیا او د آخرت ژوند درته ښایسته کړي. همدارنګه د ترمذي حدیث دی، راوي د حدیث حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه دی، هغه فرمایي جاءت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فقال لها قولي اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن فالق الحب والنوى أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمای چې فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د خادم غوښتنه وکړه، ځکه په فاطمة الزهرا باندې کار او مشقت ډیر و، نو د دې وجې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د خادم مطالبه وکړه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ای فاطمې ته دا دعا لوله اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن فالق الحب والنوى أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر. ای د او آسمانونو پروردگاره، ای د عرش عظیم پروردگاره، زمنګ ربه او د هر یو څیز ربه، د تورات انجیل او د قرآن نازل کوونکیه، د هډوکي او دانې راټوکوونکیه، د هر څیز د خرابي نه ستا پناه غواړم چې د هغې پیشانی او د هغې تندی ستا په اختیار کې دی. هم ته اول یې ستا نه مخکې څه نشته، هم ته آخر یې ستا نه وروسته څه نشته، هم ته ظاهر یې ستا نه بره څه نشته، هم ته باطن یې ستا نه علاوه څه نشته. زموږ قرض لرې کړه او غریبو مو په غنا بدله کړه. نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا فاطمة الزهرا ته ورښیي، د دې نه معلومیږي چې د دې دعا خاصیت دا دی چې د دې په لوستلو سره د ښځو نه د کور مشقت او پریشانی لرې کیږي، او هغه کارونه چې دوی ته سخت دي په هغو کارونو کې دوی ته مشقت او پریشانی وي، د دې دعا په لوستلو سره الله رب العزت په هغو کارونو کې دوی ته سهولت او آسانی پیدا کوي. هرې خور ته دا مناسب دي
همدغه دعا چې رسول الله فاطمة الزهرا ته ورښودلې یاده کړي او هغه سهار او ماښام د خپل ورد وګرځوي تر څو الله رب العزت د دوی نه پریشانی او مشقتونه لرې کړي او الله رب العزت په ژوند کې ورته سهولت او آسانی پیدا کړي. که دا دعا نشي یادولی نو لا اله الا الله خو درته یاده ده خویندو. همیش د دې ذکر کوئ چې الله رب العزت مو ایمانونه په دې سره تازه کړي. د ترغیب او د ترهیب حدیث دی. راوی د حدیث حضرت جابر رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل بهترین ذکر لا اله الا الله دی. همدارنګه حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل خپل ایمانونه تازه کړئ. صحابه و کرامو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه ای د الله رسوله موږ خپل ایمانونه څنګه تازه کړو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې لا اله الا الله په کثرت سره وایئ. د ګناه او د دنیوي آلایشونو په وجه ایمان باندې یو قسم خیره راځي او څوک چې لا اله الا الله په کثرت سره وایي الله رب العزت ایمان ورته تازه کوي او په دې سره هغه خیرې چې د ګناه او د دنیوي آلایشونو په وجه راغلي الله هغه صفا کوي. همدارنګه د ترغیب او د ترهیب حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل تاسو د لا اله الا الله ذکر په کثرت سره کوئ د دې نه مخکې چې د دې او ستاسو په منځ کې څه رکاوټ راشي یعنې مرګ راشي یعنې د مرګ نه مخکې تاسو لا اله الا الله په کثرت سره وایئ چې الله رب العزت ستاسو ایمانونه تازه کړي، الله رب العزت ستاسو ابدي ژوند ښایسته کړي. همدارنګه د ترغیب او د ترهیب بل حدیث دی. راوی د حدیث حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک چې لا اله الا الله په کثرت سره وایي په هغو باندې به نه د مرګ په وخت او نه په قبر کې څه خوف او ویره وي بلکې د دې ذکر په وجه باندې به هغوی په امن او په سکون کې وي. نو درنو خویندو او میندو که غواړئ چې د مرګ په وخت کې په تاسو باندې ویره نه وي، که غواړئ چې د قبر په وخت کې په تاسو باندې ویره نه وي بلکې په امن او په سکون کې اوسئ نو لا اله الا الله په کثرت سره وایئ چې الله رب العزت مو په دې سره ابدي ژوند درته ښایسته کړي. همدارنګه د ترغیب او د ترهیب بل حدیث دی. راوی د حدیث حضرت انس رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل کم بنده چې سحر او ماښام په څه وخت کې لا اله الا الله وایي نو د هغه د اعمال نامې نه الله رب العزت ګناهونه ختموي. نو خویندو او میندو په خپلو اعمال نامو کې د ګناه لیکلو ته ځای مه ورکوئ بلکې تاسو لا اله الا الله په کثرت سره وایئ. هغه ګناهونه چې ستاسو په اعمال نامو کې لیکل شوي دي چې الله رب العزت هغه درته ختم کړي. همدارنګه د ترغیب او د ترهیب بل حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د الله رب العزت دپاره د عرش مخې ته د نور یوه ستنه ده. کله چې بنده لا اله الا الله ووایي نو هغه ستنه حرکت شروع کړي. الله رب العزت هغې ستنې ته د خاموشي حکم ورکوي. هغه ستنه ورته وایي ای پروردګاره زه څنګه خاموشه شم، تا د دې ویونکي ته مغفرت ونه که نو الله رب العزت به وفرمایي چې ما یې مغفرت وکه بیا به هغه ستنه خاموشه شي. نو خویندو او میندو که غواړئ چې تاسو جنتي میرمنې شئ، الله مو ګناهونه درته معاف کړي، الله مو د جهنم نه وژغوري، څه چې زه درته د رسول الله د احادیثو په رڼا کې وایم هغه په خپل ژوند کې عملي کړئ. انشاءالله چې تاسو به کامیابه شئ. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به م واورو.
خو د یوې دمې نه وروسته علما ګل علما نړۍ ته ښایي حقلار ګل علما وتور شپو ترون سحار ګل علما نړۍ ته ښایي حقلار ګل علما وتور شپو ترون سحار ګل علما نړۍ ته ښایي حقلار ګل علما د جهالت له تورتمونو ژوند خلاصوي له وحشتونو د جهالت له تورتمونو. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. همدارنګه خویندو تاسو په خپل ورځني ژوند کې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم ډیر وایئ، ځکه د دې په ویلو سره به الله رب العزت ستاسو هغه ګناهونه معاف کړي که هغه د بحر او د سمندر د زګ په شان وي. د ترغیب او د ترهیب حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک چې سبحان الله وبحمده سل ځله ووایي د هغه ګناهونه به معاف شي اگر که د سمندر د زاک برابر وي. آسانه کار دی. الله رب العزت موږ ته د مغفرت او د بخښنې لارې راښودلې دي، خو الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د محمد رسول الله پیغام واورو او په خپل ژوند کې هغه عملي کړو. همدارنګه د ابن ماجه د ابو داود او د بخاري حدیث دی. راوی د حدیث حضرت شباد بن اوس رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک چې دا دعا یعنی سید الاستغفار وروسته به زه تاسو ته ووایم په یقین سره ماښام ولولي که چیرې په دغه شپه باندې مړ شي نو په جنت کې به داخل شي، او چې سحر په یقین سره ولولي بیا که په دغې ورځ کې مړ شي الله رب العزت به جنت ته داخل کړي. هغه دعا دا ده: اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. ای الله، هم ته رب یې، ستا نه سوا بل څوک معبود نشته، هم تا پیدا کړی یم، ستا بنده یم او د استطاعت موافق ستا په عهد او وعدې باندې یم. د خپلو کړو د خرابي نه پناه غواړم. ستا چې کوم انعامات په موږ باندې دي د هغې هم اقرار کوم، او کوم چې زما ګناهونه دي د هغې هم اقرار کوم. موږ معاف کړه، ستا نه علاوه بل هیڅوک د ګناه معاف کولو والا نشته. ګورئ خویندو، خپل مجلسونه په غیبت باندې په لهو لعب باندې مه تېروئ. همدغه سید الاستغفار چې ما تاسو ته ولسته دا یاد کړئ، په اخلاص و په یقین سره یې ماښام ولولئ. که خدای مکړه په همدغه شپه تاسو ته مرګ راشي الله به مو جنت ته بیایي، او سهار یې په اخلاص او په یقین سره لولئ. که په همدغې ورځ کې تاسو ته مرګ راشي الله رب العزت به مو جنت ته بیایي. همدارنګه د ترغیب او د ترهیب بل حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل کوم بنده چې سحر یا ماښام همدغه دعا چې وروسته به زه تاسو ته ووایم لس ځله ولولي هغه ته به لس نیکي میلاویږي، لس ګناهونه به معاف کیږي، د لسو غلامانو د آزادولو ثواب به الله ورته ورکوي، او هغه به د شیطان او د تمامو مصیبتونو او پریشانونه محفوظ اوسي. هغه دعا دا ده: لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. زما خویندو او میندو راشئ همدغه دعا یاده کړئ.
سهار او ماښام یې ولولئ چې الله رب العزت تاسو ته 10 نیکي درکړي او 10 ګناهونه هم الله درته معاف کړي. الله مو د شیطان نه او د ټولو مصیبتونو او د پریشانیو نه په خپل حفظ و امان کې وساتي. همدارنګه طبراني د حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنه په روایت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی. حضرت ابو درداء فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک چې دا دعا وروسته به زه تاسو ته ولولم سحر ووایي نو ماښامه پورې او چې ماښام یې ووایي نو سحره پورې به هغه ته څه مصیبت حادثه او پریشانی نه رسیږي. الله رب العزت به د غیبونه د هغه حفاظت کوي او د غیبونه به د هغه د حفاظت اسباب ورته پیدا کوي. هغه دعا دا ده: اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش الكريم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. دا هغه دعاګانې دي چې په دې سره رب العزت موږ د جهنم د اور نه ژغوري. الله رب العزت په دې سره زموږ ګناهونه معاف کوي. همدارنګه د مسلم د مشکات او د ترغیب او د ترهیب حدیث دی. حضرت جویریره رضی الله تعالی عنها فرمایی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سهار د مانځه نه پس تشریف راوړ. بیا چې کله د څاښت په وخت کې تشریف راوړه نو ویلې ده چې ما ذکر کوه. رسول الله وفرمیل په کوم حال کې زه ستانه جدا شوی وم په هغه حال کې تا ناسته او ذکر کوې، یعنې دومره ډیر وخته پورې ذکر کوې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې ستانه په جدا کېدو ما دا 4 کلمې 3000 وویلې د دې ثواب که ته وتلې نو ستا د ذکر برابر بشي. هغه کلمې دا دي: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وذنة عرشه ومداد کلماته. مطلب دا دی چې دا ذکر اهم دی او ثواب زیاد دی. دا لوله مقدار کم دی مګر ثواب زیاد دی. حضرت جویریره رضی الله تعالی عنها ناسته ده د سهار مانځه نه پس تقریبا در څاښته پورې ذکر کوي چې رسول الله 2 ځلې راځي دا په ذکر باندې مشغوله ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ما دا 4 کلمې 3 ځلې وویلې د دې ثواب که وتلې نو هغه ذکر چې د سهار د مانځه نه تا تر څاښته پورې کړی د دې او د هغې ثواب به یو برابر وي. همدارنګه ترمذي حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چانه چې په مجلس کې څه نامناسب خبرې وشي یا غیبت وشي نو د پاڅېدلو نه دې مخکې دا دعا ولولي الله رب العزت به د هغه ګناهونه معاف کړي. هغه دعا دا ده: سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک. نو که غواړې خویندو چې الله مو جنتي میرمنې جوړې کړي، الله مو د جهنم نه وژغوري، هغه پیغامونه چې د رسول الله ما تاسو ته در ورسول هغه یاد کړئ او په خپل ژوند کې عملي کړئ. انشاء الله الله به په دنیا او په آخرت کې د عزت ژوند ستاسو په برخه کړي. نو درنو اوریدونکو دا وه زموږ د دې موضوع آخرنۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. په دې هیله چې زموږ ورونو په ځانګړې توګه زموږ خویندو د دې خپرونو نه څه یاد کړي وي او په خپل ژوند کې عملي کړي. او په دې هیله چې ما هم په خپلو دعاګانو کې مه هېروئ، ځکه زما یوازینی هدف د الله د دین رسول دي تاسو ته. په همدې هیله نو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې سره د نوې موضوع ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. ژغوري رنگینا ژغوري ولس له ناورينا د تقوا غږی رنگینا
ژغوري ولس له هر ناورینه د خیال آینه یې تل سینګار ګل علما نړۍ ته ښایي حق لار ګل علما وتور شپو ترون سحار ګل علما نړۍ ته ښایي حق لار ګل علما کړي د ښکلا پتنګ ژبه د مینې کړي ککړې غالبه کړي د ښکلا پتنګ ژبه د مینې کړي ککړې غالبه حسن لعلنا یې گفتار ګل علما نړۍ ته ښایي حق لار ګل علما وتور شپو ترون سحار ګل علما نړۍ ته ښایي حق لار ګل علما تن کې ګلانې دي روزالي سختي پر ځان باندې منالي تن کې ګلانې دي روزالي سختي پر ځان دي منالي رنگی نوی د عشق منار ګل علما نړۍ ته ښایي حق لار ګل علما وتور شپو ترون سحار ګل علما نړۍ ته ښایي حق لار ګل علما د خوش جانان په لار